دا یوې خور سوال کړی دی وی زما خاوند زما سره ظلم کوي ظلم څنګه کوي وی زما د واده اتمه میاشت ده او وی د اختر په ورځ زما خاوند ته پلار وایي چې ته به هلته راشي من کره کورونه وی جدا دي نو وی دی د اختر ورځ هلته تېروي او ما پرېږدي کور کې دغه شان د جمعې په ورځ ورته هغوی ټلیفون وکړي چې راشه ماسپښین ډوډۍ به موږ سره وخورې نو دی هلته لاړ شي زما د واده اتمه میاشت ده دی ما سره دا ظلم کوي او وی زه ورته وایم چې ما یوازې مه پرېږده چې زه د مور پلار خبره خو نشم غورځولی نو څه نصیحت دی الجواب نصیحت دا دی زه ټولو ته دا خبره وکړم ټولو مؤمنانو ته زما د زړه نه یو خبره او ډېره خوندوره او فایدهمنه خبره که نارینه دي او که زنانه دي ټولو ته دا ووایم ولې دا مور پلار د واده نه بعد بدلیږي دا ډېرو خلکو په زړه کې دا سوال راځي که نه راځي ډېر خلک وایي یاره وایي چې واده یې دله نه یې کړی نو یو شی نه چې واده دله وکړي بیا بل شی دی دا هر سړی وایي زه درته دې یو راز بیانوم نن او ډېر قدر کوي د دې مشرانو ځکه چې چا سره نشته هغوی ته یې قدر معلوم دی زه درته دې یو راز بیانوم کله چې د هلک واده وکړي او کور ته ښځه راولي زه غواړم چې دواړه په دې خبره پوه شي د هلک کوم او د جنۍ ښځه خاوند ټول او تاسو ټول پې ځان پوه کوئ که څوک دلته ناست او که څوک مایني او که څوک اوري په دې خبره ځان ښه پوه کوي ورې کله چې سړی واده وکړي او بیا یې بچي وشي د مور پلار داسې محسوسوي چې هسې مور پلار دي که نه هغو ته داسې هسې زړه کې راځي لکه موږ چې یو قسمه د ژوند نه وځو دی زموږ نه لرې روان دی دی اوس د ښځې کمره کې ناست او دی اوس دغه بچي اوچتوي لګوي دا خو په دې مور پلار دي په دې بچي مین دي دا نه غواړي چې دا بچی زموږ د ژوند نه وځي یا موږ د ده د ژوند نه وځو د دې خبرو د لاسه په کې دا غیرت راشي نو کله نه کله به کې ناروا خبرې وکړي خو په دې کې به معذوره ګڼي په دې کې به څه ګڼي معذور دا حال به په ما ورته هم راځي که الله ژوند راکړو چې کله زما او ستا بچي واده وکړو که نه او هغه زما او ستا په مخ کې بیا د ښځې دې کمرې ته په مخه ځي او راوځي او ځي او راوځي او دا بچي اوچتوي لګوي او بچي اوچت ته ځان له یو کمره کې پروت یې ځان له یو کمره کې اکثر دې بوډاګان له بیا دې چې پالتون ته کمره ورکړي ته ځان له یو کمره کې پروت یې نو زړه کې به نه راځي چې د زوی د دې ژوند نه زه ولې ووتم او ولې دا زوی زما د ژوند نه ووتو اوس دا خور چې دا کومه خبره کوي زه یقیني دا وایم چې دې هلک واده کړی دی کور یې اوس جدا دی مور پلار یې دا غواړي چې ته د اختر دا ورځ دلته تېره کړه ته د جمعې د ورځې دا روټۍ موږ سره وخوره چې یعنې دې زموږ د ژوند نه ونه وځي او موږ د دې نه ونه وځو زما خبره غلطه ده داسې به نه مور پلار دا نه غواړي چې دا بچي ځکه دې دلاسې کله نه کله د مور پلار ناروا هم ووایي خو خیر دی معافي به ورته کړي ځکه دوی په داسې ځای کې دي که ځان دې په دغه ځای کې خو نو ته هم دا چل کوې ته هم دا چل کوې لکه اوس ته دا سوچ وکړه هسې ګوره مور پلار دي دواړه بوډاګان دي او کور کې ناست دي او د ژوند په اخرنۍ پوړې دي لیکن نور هغه هر څه چې دي هغه څه دي ختم شوي دي ځواني تلې ده وخت تلې هر څه تلې ناس د الله نه بعد هم دغه بچو ته خوشحاله دي زوی دی او لور ده او نوسي دا هلک او جنۍ پروګرام جوړ کو جنۍ برقه واچوله او هلک ځان سیټ کو ځان سره بچي غېږ کې راوسو ووتو کور نه لاړو او بوډا بوډۍ دغه شان یوازې کور کې پاتې شو پسې دوی په زړه به څه تېرېږي یعنې هغه څه ته چې دوی ناست دي د الله نه بعد هغه دا حل له لاړ نو دوی به څه نه وایي انسانان دي که نه مشران نه دي قدرمن نه دي درانه نه دي ستا په ژوند کې دوی خو هم څه خبره کوي نو په هره خبره خو به سړی سور کېږي او شین کېږي هم نه که نه په هره خبره خو به حساب هم نه کوې که نه زه دې خور ته دا وایم چې زه منمه ته کور کې یوازې پاتې شي خو ته دې ته دا سوچ هم وکړه
چې دا د چا خواله چې ځي د هغوی نه دی پیدا دی هغوی را لوی کړی دی هغوی پې سختې تېرې کړي ته اوس رالې ته زما د واده اتوه میاشت ته د اتوه میاشت خبره کې هغه ټول ژوند یې د هغوی دپاره خاورې کړی نو که چېرته د اختر په ورځ د زوی د پلار کور ته ورشي او د هغه سره د ورځ تېره کړي او یا د جمعې په ورځ د ماسپښین روټۍ د پلار مور سره خوري نه کیسه ها دا منمه که دې رور زمونږ د امسا د منځ نه نیولی وی نو ډېره مزه به یې کړې وی خو هغه امسا د یو طرف نه ونیوه د منځ نه څنګه نیوی کېږي د امسا چې د دې ښځې ته مې ویل چې راځي ځو راځه چکر به ولګو دې ته وایي امسا د منځ نه نیوه هغه امسا د یو طرف نه ونیوه ښه دې خور له څه پکار دي دا نن چې کوم نصیحتونه تاسو ته کوم دا ګورئ دا هغه تجربه کار سړي نصیحتونه دي چې د هغه په ژوند کې مور پلار نشته ذکر ته زه ډېر جوړ نصیحتونه کوم زمونږ مور پلار دواړه الله دې وبخښي هغه نشتي ځکه زما په دې باب کې احساسات هغه ډېر جوړ دي دې ښځې له دا پکار ده او دې خور له چې ورته ویلی چې پلانیه ته چېرته ځې هغه وایي زه ځم پلار کره او زه مور کره ولې وي هغه وایي چې ډوډۍ وخوره نو ته ورته داسې ووایه که نه ته شکوې شکایتونه څه لګې ته ورته ووایه خانه داسې وکړه دغه مور پلار دلته راوله پروګرام به وله زه وکړم کې به نو ګپ شپ ولګوو تاسو به ورځ یو ځای تېره کوئ زه به راسره م یم او دا خدمت به هم زه وکړم داسې کېدای شوه که نه شوه کوم چې کېدی عقل معمولي خبره موږ راوچته کړو هغه لاړ مور سره کېناست هغه لاړ پلار سره کېناست نو ته هم څه سوچ وکړه که نه چې ځي د پلار کره کښېني هغه چې ځي د مور کره کښېني خو ته هغه مور پلار راوغواړه کور ته که نه ته ورته ووایه پلاني هلته مور غریبه لګیایي پخلی کوي ستړي شي دلته یې راوله ته پسې ورشه ته په خپل ګاډي کې یې راوله دلته به زه پخلی وکړم دلته به هغوی کښېني که شپې کوله شپه به وکړي او که پوه ته به بیا ویسې که نه دا خاوند به دله تندی ښکل کړي او خواښ اسخر به دنه هم خوشحاله او ژوند به ښه مزېدار وي موږ کې مشکل دا دی چې موږ در د حقیقت ویم چې موږ په دین باندې نه یو پوه او اکثر مسلې چې کله کور کې راځي دې د لاسه راځي چې موږ په دین باندې نه یو پوه ځکه که موږ چېرته په دین باندې په صحیح معنو سره پوه شو نو هر سړي له به د هغوی حق ورکوو او دې خور ته زه دا ویم چې خیر دې ته ګزاره کوه دا د یو څو ورځو میلمانه دي دا بوډا بوډۍ دا د یو څو ورځو میلمانه دي بیا به نه وي نو ته که یو څو ورځې ګزاره وکړې هېڅ نه کېږي خو بیا به د عمر له په زړه کې دا خبره پاتې شي چې یاره ما داسې نه وی ویلی او ما داسې نه وی کړی ما هغوی نه وی خفه کړی د مشرانو نه دعاګانې اخیسته د مشر دعا الدنیا وما فیها دنیا او دنیا کې چې څه یې راجمع کړي که نه دا د پلار دعا ته نه رسي او دا د مور دعا ته نه رسي یو سړی بعض وایي د مور پلار نه تنګ یم ولیاذ بالله څنګه تنګ یم وایي دا ښځه بهر ته نشي ویستی چکر یې نشو لګولی او کور ته یو شی نشم راوړی غریبي مې ده بیا به ټول له راوړي بیا به پلار له هم راوړي ولیاذ بالله الله دې رحم وکړي زه دا وایم ته تنګ یې وی یو تنګ یم زه چکر یې نشم لګولی یو څو ورځې صبر وکړه بیا ښه چکر یې ولګي چې کله دا بوډا دا بوډۍ خاورو ته لاړو بیا ښه چکر یې هم لګوه بیا چې کور ته ښځې له څه راوړي راوړه او بیا چې څه کوې کوه اوس خو د دوی سره ګزاره وکړه که نه یو څو ورځې یو څو کاله به د هغوی